بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره راځئ ګایس، دلته موږ چې د یو پوزیشن خلاص کړی دی. په دې درته خبرې کوم چې پوزیشن به څنګه اوس د دې نه به ګټه څنګه اخلئ او ورسره به چې دی ګورئ اوس تقریبا چې دی موږ یو پوزیشن خلاص کړی دی، خو په ای ای وي ای کې چې دی ما په یو ډي ټي اخیستی دی، خو اوس پرې 9 سنټه ګټه کوي. اوس موږ څه پوهېږو چې باید د دې نه موږ کمه باید داسې نه شي چې زه دغه ګټه هم د لاسه ورکړم، دا 9 یا مطلب اویا دا څنګه چې دی زه خپله ترسره دا مطلب لاسته راوړلی شم. راپشي ټیک پروفیټ او چې دی سټاپ لوز ته به لاړ شئ. دلته چې دی به تاسو په پوزیشن باندې کلیک وکړئ، په پوزیشن باندې به کلیک وکړئ داسې، او را به شئ دغلته چې دا سټاپ لوز دې ورکړی چې تا ته یې دومره روپۍ تاوان کولو، دا به ور جګ کړئ داسې. اوس فعلا تاسو دلته وګورئ په دې ځای کې چې دی موږ سره مارکیټ څو دی، مارکیټ موږ سره چې دی 90 دی، 90.33 کې، او موږ انټر شوي په 88.50 کې انټر شوي وو. نو اوس زه به دا سټاپ لوز ور جګ کړم تر څو چې د دې نه راټیټ شولو نو ماته به یې خرڅ کړي دلته. نو سټاپ لوز چې دی زه تقریبا 90 پر اګزامپل 13 او 33 نږدې نه ورکوم، 20 ورکوم داسې چې کله 20 ورکړم ماته به دلته ولیکي چې دی ته به 15 دغومره روپۍ چې دی ته به ګټه وکړي. نو زه به دا راشم او دا به دلته په کنفرم باندې کلیک وکړم داسې. نو چې کله مې کنفرم کړلو دغه 15 روپۍ چې دي دا به ماته چې دی ګټه، ځکه دا کار څومره بازار ټیټ راځي نو دا به زه چې دی زه به د لاسه نه ورکوم، دا به ما سره اوسېږي. نو کوشش کوئ چې کله تاسو ګټه روانه استئ او تاسو وایئ چې داسې نه چې بازار، ځکه دا بازار داسې چې فاکینګ ټریډینګ دی، بس یو ناڅاپي ښکته راشي. زیاتره به دې ته ښه متوجه اوسېږي چې دا دغه اوسي مطلب ټیټ رانه شي یا څنګه، خو کوشش وکړئ. ګوره زیاتره سټوډنټ وزم دغه شی نه ورکوي، سټاپ لوز نه ورکوي، ټیک پروفیټ نه ورکوي بیا وروسته چې یو وخت راپاڅي یا مطلب همدې ته ناست اوسېږي. بعض خلک چې بس وخت نه لري چې زه به همدې ته ناست یم، فقط یې دغه 2 اپشنې ورته جوړوئ. بل چې دی دغلته دلته تاسو له هم دا خو زما اپډیټ دی، خو دې ځای کې تاسو له هم چې دی ټیک پروفیټ او دا چې د سټاپ لوز درکوي، که د دې ځای نه استفاده کوئ او که نه لاندې لاړ شئ د دې ځای نه استفاده کوئ، دواړه همغه یو خبره ده. بل چې دی موږ دلته چې دی بای او سیل خو ټول په دې کې مستقیما لرو، خو ولې چې دی دلته موږ سره چې په بعضې دی کې چې دی د شاګردانو دلته چې دی پر اګزامپل سیل لیکل شوی وي او دلته چې دی بای لیکل شوی وي، نو هماغه یو خبره ده، که د دې ځای نه استفاده کوئ که د دې ځای نه کوئ هغې ته به نه ورخطا کېږي، هغه ټول یو شیز دی. راځم بل چې دی ورپسې دغه پاس دغلته د کینډلو څنګ کې دلته چې دی موږ سره کالکولیټر دی. که چېرته تاسو مخکې نه تاسو وایئ چې زه کالکولیټر باندې باید حساب وکړم چې څه حساب دی څومره مطلب ماته به ګټه وکړي، زه به پرایس دلته وګورئ موږ سره چې دی پی ان ال یعنې چې دی روزمره پروفیټ یعنې ګټه او تاوان دی. پی چې دی د پروفیټ لپاره استعمال شوی دی او ان چې دی د مطلب اند داسې یعنې او ال معنی د لوز لپاره. نو ګټه او تاوان دلته بل موږ سره ټارګټ پرایس دی. ټارګټ پرایس مطلب هغه پرایس هغه قیمت چې زما ټارګټ شوی اوسېږي. لیکویډیټ پرایس، لیکویډیټ چې دی دا ما خو ته مخکیني ویډیوګانو کې ویل، لیکویډیټ نه به ځان ساتئ. لیکویډیشن څه ته وایي؟ لیکویډیشن هغه څه چې کله تاسو غواړئ چې مطلب د یعنې بازار هم باید دې نقطې ته ونه رسېږي، که چېرته دې ته ورسېدلو نو تقریبا چې دې ته نږدې شولو داسې ستا د مارجن کې چې څومره روپۍ وي او هغه 80% مصرف شوي وي، ستا ایمیل ته به هم یو ایمیل لاړ شي، تا ته به خبرداری درکړي چې ته لیکویډیټ شوی. او بل به چې دی د ټلیفون نمبر ته کوم نمبر باندې باینانس جوړ کړی هغې ته به هم یو ایمیل دغه نمبر ځي چې تاسو لیکویډیټ ته نږدې یاستئ، نو زر ریاکشن وښایه، که تر څو تر دلته راځي ته نور مارجن کې نور روپۍ اضافه کړې نو بیا به نو چې دی وخت درنه تلوي، ځکه خو دې ته متوجه اوسېږئ د دې نه دغه سټاپ لوز چې ورکوي د دې نه بره ورکوئ. او ماکس اوپن چې دی دا بیا مطلب څو آپشن تاسو خلاصولی شئ، خو خیر دا ناټ امپورټنټ دی. دلته راشئ چې دی بای ته راشئ او همداسې چې دی په بای کې زه اوس پر اګزامپل په بای کې یم، نو ګورئ یو شارټ دی، شارټ معنا سل یعنې خرڅول او لانګ اخیستل یعنې بای. خو ما تاسو له ویل په فیوچر کې دواړه قسمه تاسو ټریډ کولی شئ، په دې کې هم کولی شئ په دې کې هم کولی شئ. ورپسې دا لاندې دا لیوریج دی، لیوریج کې چېرته زه دومره وټاکمه 6 وټاکمه، یعنې مطلب زه اوس مطلب په 10 کې یم صحیح دی، زه به راشم چې دی دغه منفي نقطه باندې به کلیک وکړم چې دی دا -10 شولو، ورته یم زه لیوریج 10 ټاکمه.
ښه دلته وایي ماته انټر پرایس کوم یو پرایس کې ته را داخل شوی هغه پرایس په دلته ورکړي او ورپسې چې د موږ سره اګزیسټ پرایس اوسنی موجوده پرایس څو دی او څومره دی اغوستی دي دا به ټول هغه حساب هملته تا ته به هلته معلومات اوسېږي هغه ټول معلومات په دلته ورکړي او هغې نه دی چې د پس ورکړه پر اګزامپل تاسو ګورئ زه راځم دغلته چې دی لیکمه پر اګزامپل زه په 88.14 کې پر اګزامپل را دننه شوی یم اوس پرایس څو دی که آټو فیل واخلم دا به خپل راځي که نه بس اوس پرایس مطلب ته وایې که نه چې اوس موجوده پرایس ماته چې دی څه یعنې تا سره څومره مطلب اندازه یې په دغې باندې موجوده وي ورته یم اوس پر اګزامپل چې دی 88.40 دلته ورکومه او ورسره چې دی کوانټیټي ده څومره ته لرې ورته یم پر اګزامپل چې دی ته څومره خرڅوي یا مطلب چې دی ته یم دغومره چې دی خرڅومه دا به په یو ډي ټي باندې ورته ورکړو چې د څو روپو تقریبا راځي ښه په دغه روپو مې واخیسته بس په کالکولیټ باندې کلیک وکړه ګورې ماته چې دی ګډ دغه وښودلو اصلا اوس وګوره انیشیل مارجن تاسو باید پیسې چې دی څومره اوسېږي یعنې مطلب تاسو که غواړئ چې دی په دا کوم حساب کتاب چې تاسو دلته ورکړلو دا کالکولیټر دی سمپل د دې استعمال درته ښیم که چیرته تاسو دلته دا معلومات ټول ورکړئ چې په دې قیمتونو کې بېځا خلم دا موجوده شلو نو تاسو باید په اوه.93 لیوریج باید ولرئ دغه پیسې باید ولرئ په خپل فنډ کې مطلب یا مطلب په والټ کې ولرئ او ورسره چې دی دا پی ان ایل چې دی مطلب ستاسو به ګټه څومره روپۍ وي دغومره 0.22 او ورسره چې دی دغه لاندې دا موږ سره به زموږ ګټه چې دی په پرسنټیج باندې ښیي خلاص نو دا د دغې لپاره او که چېرته وایې چې زه د پرایس دغې باندې نه پوهېږم چې زه به کله لیکویډیټ شم زما لیکویډیشن اندازه به څومره وي تاسو که چېرته لاړ شئ داسې بیک لاړ شئ تاسو وګورئ دغه ځای کې دلته موږ ته لیکویډیشن پرایس لیکلی دغه پرایس ضرور دی په څه وخت کې را داخل شوي او دلته وګورئ دغلته او چې د آر او آی چې لیکلی ورسره څنګ کې دی فیصدي لیکلی زه په دومره فیصدي په ګټه کې روان یم مطلب په دې رقم باندې بل چې دی دغه اندازه چې دلته لیکلي دا تاسو د لیکویډیشن چې تاسو اوس په کوم لیکویډیشن څومره اندازه کې تاسو دلته اوس فعلا موقعیت لرئ یعنې ستاسو د مطلب د خطره څومره ډیره ده کمه ده زیاته ده که سور نو هغه بیا خطرناک دی او که شین فرق نه کوي اوس چې دی ما سره چې دی دلته اوس دغه پاس ځای کې دغه اپشن ته مو ګورئ چې دی یو نقطه هم پاتې نه شي که دې ته چک ورچومه زما کمپوزیشن چې دی دا به راته پټېږي دا یعنې مطلب دا به ټول پټ شي بعضې اپشن چې دي زه ترې نه استفاده نه کوم او بل تاسو کولی شئ بعضې وختونو په بعضې کوینونو کې په هر یو کې نه تاسو دا لیوریج هم زیاتولی شئ ورته ګورئ داسې دا به په دې ترتیب باندې بیا په کنفرم چې کلیک وکړئ هماغه اندازه دی مطلب ستاسو لیوریج به جګ شي خو په بعضې کوینونو کې هر یو کې نه شي کولی داسې بل زه اوس کولی شم په همدې کوین کې چې دی زه بل دغه خلاص کړم تاسو راځئ زه په همدې کوین کې چې دی یو بل ما سره اوس 1.43 دی زه به راشم په دې کې به یو بل پوزیشن خلاصوم همدې کې مې یو پوزیشن خلاص کړی دی ګورئ ای ای وي ای یو ایز په یو ایس ډي ټي باندې نو زه ورته یم په همدې کې ماته بل واخله او هغه سره کم اخلي هغه زه لانګ اخلم رالم ګوره په همدې په لانګ باندې مې کلیک وکړلو تاسو ګورئ ما سره دوه پوزیشنه بخچې دی یو دلته بل ونیولو راته دی ورته ګورئ کله دا به کله نیسئ دا په هغه وختونو کې نیولی شي چې کله تاسو لیکویډیشن پرایس مو چې دی ډېر نږدې اوسېږي ګوره لیکویډیشن پرایس ته چې دی کله تاسو پوه شوئ چې زه لیکویډیشن ته نږدې شولم یعنې زما نور سرمایه له منځه ځي زه څنګه لکه تېره ورځ امید هم دا پوښتنه کړې وه چې زه څنګه کولی شم په خپل مارجن کې روپۍ اضافه کولی شم ما هغې ته ویل چې دوهمه انټري ونیسه دوهمه انټري دا مطلب اوس وګورئ زما د لیکویډیشن پرایس مطلب مخکې چې و په مطلب په اتیا کې و خو ما یو څه نور هم واخیستلو چې نور مې واخیستل هغه ما سره څه شولو دې نقطې ته یعنې مطلب لیکویډیشن پرایس مې لږ شانته پراخه شولو او زه به زر لیکویډیټ کېږم نه ورسره چې دی بل زما مارجن کې مې یو څو روپۍ اضافه شولې دا دغه ټول حساب کتاب تاسو کولی شئ که چېرته تاسو یو یعنې مطلب پوهېدلی چې زما دغه کمزوری دی زه لیکویډیټ ته نږدې یم نو تاسو به بیا دغسې کوئ یعنې دوهمه انټري به پکې نیسئ او بل دلته به چې دی تاسو راشئ دې باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو ته بازار پته ولګېږي اوس وګورئ بازار تقریبا چې دی ما دا دوهمه انټري چې کړې ده دلته ګوره تاسو ته معلومیږي دې ځای کې
سټاپ مارکیټ چې دی ما نږدې یو خو لګولی دی، بل ما ورته چې دی بل که زه وایم ما چېرته اخیستل کړي دي. دې کې انشاءالله بیا نور پلیټفارم کې خبرې کوم، خو زه راځم اوس تاسو له فقط یو دغه یې ښیم دلته چې چېرته ما اخیستل خرڅول کړي دي. زه به راشم آرډر هیسټري ته به چک آن کړم، تاسو وګورئ ما په دغه ځایونو کې کړي دي. زه کله لاګین شوی یم، ما په دې کې کوم یو ګورئ ما سره په دې بازي کې دلته ما سیل کړی دی، دلته مې چې دی اخیستی دی، ما تېر ورځ چې دی سیل هم کړی په دې کې او بای مې هم کړی دی. ورسره چې دی دوهم بل ما دلته کړی، ګوره داسې په دې کینډل په هر کینډل دا اوس چې ما دوهمه انټري ولګوله هغه دغه بي دی، نو دوهمه کینډل هغه مې دلته لګولې ده. نو تاسو په دې ځای کې دا کولی شئ دا سلیکټ کړئ داسې صحیح شولو. نو ګورئ چې کله ما سیده سټپ لوز ته راغللم او دوهم سټپ لوز مې ورکړی و، هغې چې ته خپله ورسېدل او هغې ما ته خرڅ کړلو ګوره او ما ته پیسې هلته اضافه کړلې. نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې دی او بله دغه یو بل خبر هم دلته درته ښیم چې په یو کوین کې تاسو څو دانې پوزیشنه نیولی شي. ورته هم راشه په دې کې چې دی همدغه AAVE دې کې راته ونیسه چې دی د څومره دغه نیسي ته مطلب یو دانه راځم په همدې مارکیټ کې خلاصومه رالمه چې دی په بای تاسو ګورئ دلته مې دومره اندازه مې په دې کې دغه کړې ده، یعنې مطلب 950 رالم په دې باندې مې کلیک وکړلو، یو پوزیشن یې ما ته خلاص کړلو. اوس رالمه بل چې دی په هماغه پاس ځای کې کلیک کوم او ورته بل زه چې دی پر اګزامپل په LTC کې کومه داسې په دې کې زه یو پوزیشن خلاصومه، یو خو خلاص دی، زه ورته یم دا نور روپو چې دی دا راته په دې کې خلاص کا او دلته به راشم په دې کې به په بای کلیک وکړم او ګورئ ما دوه پوزیشنه خلاص کړه، دریم خلاص څلورم خلاصولی شي، خو باید کنټرول یې کړئ دلته ګورئ ورته چې بازار په کم حالت باندې روانېږي. نو تاسو چې دی دا رقم کولی شئ چې دی په یو دی کې دوه درې پوزیشنه خلاصولی شئ. نو بس همدومره د درس انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا چې دی د سیګنال او سیګنال کې څنګه باید هغه استعمال کوي هغې باندې انشاءالله خبرې کوو.